ښاد او آباد ساته. د دې ماشومانو دپاره په اواز چوتولو باندې زه ستانه ډېر زیات خوشحاله یم. خراج تحسین پیش کوم تا ته یو جان مننه او الله الله دې خوشحاله کړه. قدرمن او عزتمن کا. الله دې ښاد او آباد ساته. دا سفر به دغشان ان شاء الله ضرور مې ان شاء الله مونږ اته اپریشیټ کوو په دې وجه باندې چې ستا دا کار روان شي مخ په وړاندې باندې د دې ځای د خلکو د عجزانانو خلکو تورمان بای دا زموږ تورمان بای دی کوم چې سوشل ورکر دی. یو د سوشل ورکر نه خدای خدمتګر دی، د الله د رضا لپاره کار کوي. د دې ماشومانو لپاره د دې یتیمانو ماشومانو لپاره اولنې اواز د دیر د خاورې نه دې ځوان چوت کړو د 13 پیرم ما اپریشیټ کړو د پهلا مو ته دومره دواګانې کړي چرته ویل نه شمول چې زرا عالم مادل تو قتل زمونږ چې کمال قدا پټ حلقه هغه ټول ته ما وې مې ته اتورمان بای ته خصوصي دوا کوي چې د مخ په وړاندې روان شي او د لوور دیر او د اپر دیر د خلکو خدمت دی وکي. ولې هر څه ته زنه شمتله شاته مې کوروم دی او نوکری مې نه او خلک راتم ډیر زیات دي ټلیفون نه راته مونږ پټیم دا ډیر کو د الله د رضا لپاره ستاسو په واسطه باندې او اتورمان بای د پاره خصوصي دواګانې غوښتي په مستقبل کې به ان شاء الله د یو ښه انساني یو ښه خدمت خلق پکې ردی ماشومان د پر دا واش چوت کړي دا आवाज چې د چوت کو نو د الله شان برادر لپاره خصوصي پرهم کې ان شاء الله راځي په د باندې بد الله تعالی رحمتونه راوړي ان شاء الله. تورمان به یې سوال غواړي دي او یو جان مننه د غفور صاحب چې تاسو یو ځل بیا لور دیر تالاش باندې باغ چې تراله هر کله ته او پاک مولا دې بار بار راولا ځکه چې په دې سیمه ډېر کونډې دي ډېر یتیمانان دي او خدای شته موږ هم لګیاو هندل کوي. خدا دې سټوري و چې د دوی څوک هم نه قوم نه قبیله و پوشي او رب دې سیمه د باغ چې کوم درانه پښتانه او خواږه پښتان دي دوه پاسې دا موږ هم چلن نو کو ماشاءالله دوه حالات بدل شو. ما چا پروګرام کوو نو خدای شته حیران ما دوسره به موږ سکو او وسیم بای به مې یار سات په سات ویل چې دوی دا کور به څنګه جوړ شي. ما ورته ویل ان شاء الله ډېر درانه پښتانه دي او په دنیا کې ښه خلک موجود دي ځکه چې دا غي د مخې د دنیا ودانه ده آباد ده پوه شوې. نو ما څنګه چې اواز مو چت کو نو پاته کې دنه بیا تاسو مو سره کانټیکټ کې شوي او بل دا تاسو خپل مینوالو ته کتونکو ته پین پال ورته تاسو هغه ویډیو هم سند کړه نو هغه خدای شته ډېر زیات خپکړه نو زه انتهایی تاسو مشکور یم چې ماشاءالله دا 2,40,000 صدبر لګبګ ډونیشن دوسره وشو او د وسیم بای سره هم ډېر زیات کانټیکټ وشو او دا به ان شاء الله شان جاری او بل زه ډېر زیات خوشاله شم چې دوی دا اړنګ کور ودان شو آباد شو پوه شوې او ان شاء الله ولعزیز بده ولا کارم روان شه دي کم سر سورې چته دا به مو شي ان شاء الله ولعزیز او دا ماشومان به دعا کوي ان شاء الله دعا نه دا به مو ان شاء الله اسمان تر رسي خوشي د دې دعا او په دنیا کې کم کسان موجود دي چې کار کوي دې د سکمنیش پولیس ډپارټمنټ کې سای په سوکې دي او ماشاء الله ډیره ختم خایده دې ته ضرورت ده خدا اصل لیونه د اصل هیرو دی خوشي او دا چې لګیا سوشل اکټیویټیز کوي نو دا طاقت ارشاله رب نه ورګي او ان شاء الله دا سفر به شان جاری وي او زه په اخر کې د امجد غفور صاحب یعقوب بای او وسیم سهرین صاحب او سونم درانه ملګری ولا د کیمرې شاته دي ټول زه انتهایی مشکور یم او دا سفر به ان شاء الله مخ په نه راکو او دا به جاری روان